عجیبه نظام دی چې په هغې کې مالدار سړی ښه مالداره کېږي او غریب سړی پکې ښه غریب کېږي. د سود اولنی نقصان دا دی چې په دې سره مال او دولت څه کسانو ته راغونډېږي، د یو څو کسانو لاس ته مال او دولت راځي، او دا خبره خو واضحه ده چې کله مال او دولت د مخصوص کسانو په لاس کې راجمع شي، نو په دې سره غریبې طبقې والا خلک د ښه غربت سره مخامخ کېږي. لکه د دې مثال داسې دی، مثال په طور ته یو بینک له پیسې ورکړي، 1,00,000 روپۍ دې بینک له ورکړي او هغه ته دې دا ووایي چې ما له په هر میاشت کې 1,000 روپۍ راکوه. اوس که ته په دې پیسو باندې هر څه کې ما له به 1,000 روپۍ راکړي په میاشت کې. د دې اسان مطلب دا شو چې په یو طرف باندې تا له 1,000 روپۍ درکولی کېږي د میاشتې، لیکن په بل طرف باندې ستا نه دوباره اخیستلی کېږي. اوس اسلام د دې لپاره ډېر ښکلی حل پیش کړی دی. دا څومره ښایسته طریقه ده او دې ته مضاربه ویلی کېږي په شریعت کې. د دې نه علاوه اسلام یو بل ښایسته نظام مقرر کړی دی د دې لپاره چې د مال او دولت په یو ځای کې راجمع نه شي په دنیا کې، بلکې دا په خلکو کې تقسیم وي. نن سبا په دنیا کې ټولو خلکو ته دا پته ده چې سود څومره نقصان دې شی دی د انسانانو دپاره، لیکن د هغې باوجود دوی دا قانون بدلوي نه، دوی داسې قانون نه راوړي چې د هغې د وجې نه په سود باندې پابندي ولګي. تاسو به داسې دا ولي؟ د هغې وجه هم دا ده چې نن سبا کوم خلک قوانین جوړوي په دنیا کې، نو ټول اول هغوی خپل مفادو ته ګوري چې دا قانون زموږ په فایده کې دی او که نه دی، او په سود باندې پابندي نه لګول د هغې مجبوري ده. د عمر بن عبدالعزیز رحم الله په زمانه کې مال او دولت ډېر سیوا شوی په خلکو کې، تر دې چې څوک فقیر نه و پاتې شوی، مال په غریبانانو کې تقسیم و، تر دې چې خلکو زکات ورکوو او داسې څوک نه و چې هغه زکات اخیستی وی. او که انسانان چېرته راولېږي او دغه قوانین بدل کړي کوم چې الله په قرآن او حدیث کې مقرر کړي دي، نو په دې سره به انسانان ښه د نقصان سره مخامخ شي او فایده به چېرته موندنه کړي. د دې انسانانو ډېر غټ تولیدات د قرضونو د بوج د لاندې پراته دي، او په هر کال کې دنده په زرګونو خلک د دې قرضونو د بوجونو د وجې نه د خودکشیانو سره مخامخ کېږي، او د هغه نظام دی کوم دی چې سود ویلی کېږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تاسو به دا شته چې نن سبا په دنیا کې د 82 کروړ نه زیات خلک موجود دي چې هغوی د فقر سره، د ولږې سره، د غربت سره مخامخ دي. د دې انسانانو ډېر غټ تولیدات د قرضونو د بوج د لاندې پراته دي، او په هر کال کې دنده په زرګونو خلک د دې قرضونو د بوجونو د وجې نه د خودکشیانو سره مخامخ کېږي. یعنې په انسانانو کې د لاندې طبقې والا خلک داسې دي چې هغوی مرګ خوښ کړی دی په دنیا باندې. عجیبه نظام دی چې په هغې کې مالدار سړی ښه مالداره کېږي او غریب سړی پکې ښه غریب کېږي. د دغې نظام یو اسان تعریف دا دی چې یو انسان بل ته وایي چې ته پیسې ګټه او زه به یې خورم، بغیر څه د محنت نه، بغیر څه د کوشش نه. دغه نظام دی چې نن سبا انسانان یې تباهۍ سره مخامخ کړي دي. په دنیا کې خودکشي یا بېامني د دې د وجې نه خوره شوې ده. صرف د دې په شا باندې یو څو کسان ناست دي چې هغوی ته د دې نظام نه فایده ده، دې وجې نه هغوی دې له څرګنده سطحه باندې ډېر غټه ترقي ورکړې ده. او د دغې نظام په نتیجه کې بیا خلک مري، د مرګونو سره مخامخ کېږي، او د هغه نظام دی کوم دی چې سود ویلی کېږي. ټول اول دا خبر په ذهن کې کېږدوئ چې مال او دولت په دنیا کې ډېر اهم څیز دی. د انسانانو په خپل مابین کې لین دین ټول په دې مال او دولت باندې قایم دی. دې ته ډېر غټ اهمیت حاصل دی. دې د وجې نه په شریعت کې الله سبحانه وتعالی د دې ډېر ښکلی تقسیم کړی دی. د دې لپاره خپل احکام نازل کړي دي او څه پابندیان یې ښودي دي په بعضې انسانانو باندې. په دغه پابندیانو کې یو دی سود، او دا سود هغه بلا ده چې نن سبا په دنیا کې ډېر انسانان او ډېر ملکونه د دې سره مخامخ دي، او د دې سود د نقصان د وجې نه هغوی خپل ځان د خپل عوام د هلاکت سره مخامخ کړي دي. د سود اولنی نقصان دا دی چې په دې سره مال او دولت څه کسانو ته راغونډېږي، د یو څو کسانو لاس ته مال او دولت راځي، او دا خبره خو واضحه ده چې کله مال او دولت د مخصوص کسانو په لاس کې راجمع شي، نو په دې سره غریبې طبقې والا خلک د ښه غربت سره مخامخ کېږي. لکه د دې مثال داسې دی، مثال په طور ته یو بینک له پیسې ورکړي، 1,00,000 روپۍ دې بینک له ورکړي او هغه ته دې دا ووایي چې ما له په هر میاشت کې 1,000 روپۍ راکوه. اوس که ته په دې پیسو باندې هر څه کې ما له به 1,000 روپۍ راکړي په میاشت کې. اوس دا بینک والا څه کوي؟ دغه بینک والا راولېږي ستا د 1,00,000 روپۍ راواخلي، او کوم چې مالدار خلک دي په دنیا کې چې غټ غټ کاروبارونه کوي هغوی له دا پیسې ورکړي، نو په لږ وخت کې ستا په شان د نورو خلکو نه ډېرې پیسې دې بینک والا راجمع کړي او دا یو کس له ورکړي، نو دغه مالدار کس راولېږي په دې باندې خپل کار روان کړي. مثال په طور په دې باندې یو پراډکټ جوړ کړي چې انسانانو ته د هغه ډېر ضرورت وي. په دغه کمپنۍ کې چې کله دغه پراډکټ جوړ شي او دا تیار شي، دغه مالک بیا راولېږي چې دا سود هغسې د بینک نه دې په دغه څیز باندې ډبل ریټ ولګوي، د دې هغه ریټ سیوا کړي. او د هغې وجه دا ده چې دې به د بینک قرض هم ورکول پکار دي که نه، هغه چې به کوم سود لګولی دی هغه به ورکول غواړي، نو دې د وجې نه دې ډبل ریټ چلوي دغه څیز. او ته چې بیا کله لاړ شې دوکان ته او دغه څیز اخلي کوم چې ستا په پیسو باندې په یو کمپنۍ کې جوړ شوی دی، هغه تا ته 1 په 2 ګرام میلاویږي. د دې اسان مطلب دا شو چې په یو طرف باندې تا له 1,000 روپۍ درکولی کېږي د میاشتې، لیکن په بل طرف باندې ستا نه دوباره اخیستلی کېږي. نو په دې سره دا پیسې ورو ورو راجمع کېږي مالداره خلکو ته. په دې سره د دنیا معیشت په ځای ودرېږي، د ملکونو او د عوامو اکانومي ورسره بربادېږي. لکه د دې غټ مثال 2008 دی.
په 2008 کې چې کله معاشي بحران راغی په امریکا کې او خلک د فقر سره مخامخ شو او مارکیټونه وغورځېدل، نو په دغه ټایم کې د امریکایي وزیر اعظم څه وکړل؟ هغه راولګېدو سره پاسه $7 بلین د غریبانو په اکاونټ کې راجمع کړل. دې غریبانو خلکو ته پیسې فری ورجمع کړې په اکاونټ کې. هغه دې داسې ونه وي چې دا پیسې ځان په جیب کې کېږي خرڅ کوي مو نه، بلکې هغه دې دا وي چې دا پیسې تاسو خرڅ کړئ په مارکیټ کې، پرې باندې خپل ضرورت پوره کړئ. نو په دغه پیسو سره غریبان خلک لاړل مارکیټونو ته او دغه پیسې د خرج کړې، نو په دې سره دوباره د معیشت دغه پیا روانه شوله. د دې معاشي بحران هغه مین وجه هغه سود، نو دوی چې کله په دغه طریقه کې د غټ بحران سره مخامخ شو، دوی دغه طریقه اختیار کړه چې فری پیسې خلکو له ورکړي، خپل معیشت دوباره روان کړي. نو مطلب دا دی چې په سود سره مال او دولت خاص ځای ته راجمع کیږي. اوس اسلام د دې لپاره ډېر ښکلی حل پیش کړی دی. لکه اسلام ته داسې وایي چې کله بینک له 1 لک روپۍ ورکړي، نو هغه ته داسې مه وایه چې ماله په میاشت کې 1000 روپۍ راکړه کته به تجارت کې وکنه کې، نه بلکې هغه ته دا وایا چې ته په پیسو باندې تجارت شروع وکړه. دا په تجارت کې ولګو زما 1 لک روپۍ او ته چې په دې باندې څومره پیسې ګټې دغه 1% مال راکوه یا 2% یا 3% خپل ته مقرر کړه. مثال په تور زما په 1 لک روپۍ باندې تجارت وکړو او دا غند 1 لک روپۍ وګټلې، بریک 1000 روپۍ مال راکې. دا څومره ښایسته طریقه ده او دې ته مضاربه ویل کېږي په شریعت کې. دین علاوه اسلام یو بل ښایسته نظام مقرر کړی دی د دې لپاره چې د مال او دولت په یو ځای کې راجمع نشي په دنیا کې، بلکې دا په خلکو کې تقسیم وي او معاشي بحران دی نه وي. او هغه طریقه هغه د زکات ده. اسلام کتاب باندې زکات مقرر دی. کله چې مال او دولت یو خاص نصاب ته ورسي او هغه باندې یو کال تیر شي چې دغه پیسې د خپل کار کې نه وي راوستي، تا خرچ کړي نه وي، په تا باندې قرض نه وي، نو بیا به ته دغه خپل پیسو نه څه خاص حصه مقرر کړي د زکات دپاره او دا به غریبې طبقې له ورکړي. نو دا څومره ښایسته طریقه ده ملګرو چې ته وویلی شي چې د خپل مال او دولت نه زکات ورکړه غریب له، نو ته چې کله بیا فقیر دغه پیسې ورکړي څومره به خوشحالېږي چې زه محتاج سړي له مال او دولت ورکوم. ستا په کور کې چې کوم غټ دسترخوان لګي، هغه دسترخوان چې هغه د 15 خلکو کافي کېږي او تاسو صرف 4-5 کسان هغې ته کښېنئ، او بل طرف ته هغه خلک کوم چې د غربت سره مخامخ دي، ستا په دې کلي کې د ولږي سره مخامخ دي، ته هغوی د خپل دسترخوان ته راغوښتی نه شي. نو شریعت د هغې لپاره د حق مقرر کړی دی چې ته زکات ورکوه. او د زکات هم دغه مثال دی چې دغه خلک خپل دسترخوان ته راغواړي د خوراک دپاره. نو په زکات ورکولو سره مال او دولت یو ځای ته راجمع کېږي نه، بلکې مالدار خلک چې هغو سره مال ښه سیواوي هغوی د هغې نه په هر کال کې څه خاصه حصه وباسي او غریبانانو له ورکوي. بیا دغه غریبانان خلک چې بازار ته او د پیسې هلته خرڅ کوي، او کله چې یو بازار کې پیسې ډېرې خرچه کېږي، څیزونه ډېر اغوستی کېږي، نو دغه تاجران بیا رالګي او نور ښه ډېر څیزونه راوړي دي مارکیټ ته. نو په دې سره هغه خلک که هغه ذمېداران دي او که هغه خلک کوم چې تجارت کوي او که هغه خلک کوم چې اخیستل کوي، ټولو ته په دې کې فایده ده. نو زکات چې دی دا مال راوباسي د مالدارو خلکو د جیب نه او په دنیا کې د معیشت د پایې د جاري ساتلو دپاره استعمالوي. لکه دې یو غټ مثال دا دی، مثال په طور چې ما مالدار سړي له 100 روپۍ ورکړي، هغه به د خپل جیب کې کېږدي او کېدای شي بل هغه پیسو باندې کلونه تېر شي او دغه مالدار سړي ته دا پته هم ونه لګي زما په جیب کې څه پیسې پرتې دي، ځکه چې هغه ته دومره ضرورت نشته، د هغه نور مال او دولت دومره سیوا دی چې دې نمبر پکې دومره زر نه راسي. او بیا دغه شان که زه چېرته دا 100 روپۍ راوالم یو غریب سړي له ورکړم، نو هغه به فوراً لاړ شي دا به خرڅ کړي په مارکیټ کې. نو په دې سره به د معیشت هغه ریښو سیوا شي او د انسانانو په منځ کې به مال په صحیح طریقې سره تقسیمېږي. نو دغه خلک هم چې ځان ته ډېر هوښیار وایي او د امن دعوې کوي په دنیا کې چې موږ انسانیت له امن ورکوو، د دغه محدودو خلکو د وجې نه په دنیا کې د سود هغه طبیعي خوره ده. کله چې اسلام راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت میلاو شو، نو په دغه زمانه کې په عربو کې غټ کاروبار و د سودو، په دې باندې هغوی غټ کاروبارونه کول او یهودیانو دا کار مشهور کړی په عربو کې. لیکن کله چې شریعت راغی نو هغوی دا کار حرام کړو په انسانانو باندې. او دا ناشنا خبره ده ملګرو، دا سمه د سیاست دا طریقه ده چې کله یو سړی مشري غواړي کرسۍ د ځان رسوي، نو هغه خپل عوامو ته هغه خبرې کوي کوم چې په هغو باندې ښه لګي، زه به تاسو له دا کار وکړم، دا کار به دله وکړم، ماله وټ راکړئ. هغه خبره ورته نه کوي چې هغوی خفه کوي. لکه مثال په طور یو سیاستدان چې دی هغه کله شرابیانو ته بیان کوي، هغوی ته جلسه کوي، هغوی ته داسې نه وایي چې تاسو ماله وټ راکړئ او زه په دې ملک کې شراب بند کړم. یا داسې خلک چې هغه د مخامخ سودخواره ناستي، دغه سیاستدان دا نشي ویلی چې تاسو ماله وټ راکړئ او زه په سود باندې پابندي ولګوم. نه، هغه پر خپل بیاناتو کې هغه خبرې کوي کوم چې دغه خلکو په غوږونو باندې ښه لګي او دا ته پکې ذاتي فایده میلاویږي. نو ناشنا خبره دا ده چې کله د الله رسول د نبوت میلاو شو، نو هغه خلکو ته هغه خبرې وکړې چې په خلکو کې مشهورې وي او انسانیت دپاره نقصان و هغه. لکه په دغه عربو کې شرابخوري ډېره زیاته وه، نو په قرآن کې آیتونه نازل شو او د الله رسول د خلک د شراب نه منع کړل. بل طرف ته که دې سیاستدانانو ته وګورې داسې طریقه د دوی په نسبت باندې ښه نه وه. بل طرف ته دا خلک په سود کې ډېر مخې ته روان، لیکن د الله رسول د هغې خلاف وکړو، په قرآن کې آیتونه نازل شو او دغه خلک د سود نه منع کړل. نو که چېرته زموږ د پیغمبر دا مقصد غلبه حاصلول وی، مشري حاصلول وی، هغه باید داسې خبرې کولې، هغه خو به هغه خبرې کولې کوم چې په دې خلکو باندې ښه لګېدلې که نه.
نن سبا په دنیا کې ټولو خلکو ته دا پته ده چې سود څومره نقصان دی شه د انسانانو دپاره. د دې د وجې نه څومره غټ نقصان ولاړېږي، لیکن د هغې باوجود دوی دا قانون بدلوي نه. دوی داسې قانون نه راوړي چې د هغې د وجې نه په سود باندې پابندي ولګي. تاسو به داسې دا ولې؟ د هغې وجه هم دا ده چې نن سبا کوم خلک قوانین جوړوي په دنیا کې، نو ټول اول هغوی خپل مفادو ته ګوري چې دا قانون زموږ په فایده کې دی او که نه دی. چې کله په دغه قانون کې د خلکو فایدې وي نو هغه قانون دوی پاس کوي او په خلکو باندې جبرن هغه مني. اوس که چېرته په دنیا کې سود ختم شي، په سود باندې پابندي ولګي، نو د دې به د ټول اولني نقصان دغه مالدارو خلکو ته وي. د دې د وجې نه هغوی خپل مال حفاظت کوي او په سود باندې پابندي نه لګول د هغې مجبوري ده. په دې سره هغوی په اسانه سره مال او دولت ګټي. نو خلاصه دا ده ملګرو چې زکات ډېر ښایسته آپشن دی د انسانانو دپاره. انسانان کې یو مال څنګه تقسیمیږي، دا به څنګه د انسانانو په منځ کې تاویږي راتاویږي، د هغې دپاره زکات ډېر اهم څیز دی. تاسو تصور کولی شئ داسې یو ملک باره کې چې په هغې کې خلک بهر ته راوځي، حکومتي سطحه باندې خلک بهر ګرځي او دا وازونه کوي چې راشئ خپل ضرورت پوره کوي، که ستاسو پیسې په کار وي نو زمونه واخلئ. دا به تاسو ډېر نشنه ښکاري که نه، خو دا حقیقت دی ملګرو. په اومې صدۍ کې دغه شان کار شوی و ملګرو. د عمر بن عبدالعزیز رحم الله په زمانه کې مال او دولت ډېر سیوا شوی په خلکو کې، تر دې چې څوک فقیر نه و پیدا شوی. مال په غریبانانو کې تقسیم و، تر دې چې خلکو زکات ورکوو او داسې څوک نه و چې هغه زکات اخیستی وی. د دومره ښایسته طریقه په مسلمانانو کې رایج وه. خو افسوس خبره دا ده چې دنیا هغه خلک کوم چې ځان ته د امن دعویدار وایي، هغوی ته ښه پته ده چې دا طریقه مسلمانانو اپلای کړې ده په تاریخ کې، دا څومره فایدهمنه ثابته شوې ده چې په سود باندې پابندي ولګي او بل طرف ته په زکات باندې امر وشي خلکو ته. لیکن دوی دې کار نه منع کوي، داسې نه چې دغه کار هم اپلای کړي په خپله زمانه کې. نو تاسو سوچ وکئ، قرآن او حدیث د نن نه 1400 کاله مخکې راغلي دي دنیا ته. الله سبحانه وتعالی څه قوانین مقرر کړي دي د دې امت دپاره. عجیبه خبره دا ده چې په انسانانو کې دا طریقه ده چې دوی یو قانون جوړ کړي، بیا د وخت په تېرېدلو سره انسانانو ته دا پته ولګي چې په دې کې زموږ سره نقصان دی، نو دوی راولګي او دغه قانون بدل کړي، په هغې کې تغییر او تبدیل وکړي. لیکن ناشنا خبره دا ده چې الله سبحانه وتعالی کوم قوانین مقرر کړي دي د انسانانو دپاره په قرآن او حدیث کې، نو هغه د قیامت د ورځې پورې د انسانانو لپاره فایدهمند دي. او که انسانان چېرته راولګي او دغه قوانین بدل کړي کوم چې الله په قرآن او حدیث کې مقرر کړي دي، نو په دې سره به انسانان ښه د نقصان سره مخامخ شي او فایده به چېرته موندنه کړي. نو نن سبا په دنیا کې هغه ملکونه چې هغوی د سود کاروبارونه کوي، د سود باندې دلدل کې اخته دي، نو دغه ملکونه او د هغې عوام د غربت سره مخامخ دي په دنیا کې. ملګرو دغه مختصر خبرې وي د سود باره کې، د هغې نقصانات بیا دغې حل سره په اسلام کې دا موږ په مختصر انداز کې تاسو ته وړاندې کړو. نو تاسو کوشش وکړئ دا خبرې دغه خلکو ته ورسوئ د چا په لاس کې چې طاقت دی چې هغوی د دې نظام په بدلولو کې کوشش وکړي.